السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې وظیفه درشیر کوم داسې وظیفه درته درښیم چې د دې تاسو اهتمام کوئ یعنی د دې پابندي کوئ نو د دې په برکت سره بس تاسو ذهن تیز شي دماغ به مو تیز شي بیا به تاسو ته هره خبره په اسانتیا سره یادېږي که طالبانی که سټوډنټانی او که عام خلک د ټولو دپاره دا وظیفه فایدهمنه ده ښه د طالبانو او سټوډنټانو دپاره خو په دې حیثیت سره فایدهمنه ده چې دوی ته بس سبق یادېږي که د مدرسې طالبانی یا حافظانی سبق یادوي د قرآن نو هغه به ته په اسانتیا سره یادېږي او چې کوم زوړ سبقونه یاد کړي که نه هغه به ترې نه هم د دې وظیفې په برکت سره هیریږي نه چې کوم سبقونه یاد کړي وي او د دې وظیفې اهتمام کوي نو دوه فایدې به ورته حاصلېږي چې کوم زاړه سبقونه یاد کړي دي هغه به ورته یاد پاتې کېږي او کوم چې نوي سبق یادوي هغه ورته په اسانتیا سره یادېږي که د مدرسې طالبانی او که د سکول سټوډنټانی دوی دپاره به دا فایده ورکوي د عام خلکو دپاره به دا څه فایده ورکوي نو عام خلکو دپاره هم دا فایده په دې حیثیت سره ورکوي ځکه چې بعضې خبره ډېره زیاته ضروري وي او هغه بیا خلکو نه ډېره زر هیره شي بعضې ملګري وي چې موږ نه خبره بار ایریږي یو خبره به وي اب ډېره زیاته ضروري وي خو زموږ حافظه وي ډېره زیاته کمزوري ده دماغ مو ډېر زیات کمزوري دي نو دغه خبره موږ نه زر هیریږي نو دغه خلکو دپاره هم دا وظیفه فایدهمنه ده که طالبانی که سټوډنټانی او که عام خلک ټول د دې وظیفې اهتمام کوي نو انشاءالله دماغ به مو قوي شي دماغ به مو مضبوط شي حافظه به مو مضبوطه شي انشاءالله تاسو ته به که د قرآن سبق یادوي که د کتابونو سبق یادوي که سټوډنټان د خپل کتابونو سبقونه یادوي که هر څه او که عام خلک نو ضروري خبرې به دی نه بیا هیریږي نه نو وظیفې دوه وظیفې تاسو ته زه ښیم دوه وظیفې او انتهایی اسانې دي انشاءالله دواړه وظیفې به زه تاسو ته په سکرین باندې هم لیکمه په خولې باندې به هم زه تاسو ته وایم نو که څوک یې ډایرکټ یادولی شي خو یاد یې کوي او که یادولی نه شي نو بیا د ځان له سکرین شاټ تصویر وباسئ خیر دی د موبایل نه هم ویلی شئ ټیک ته نو راځو لومبنۍ وظیفې طرف ته لومبنۍ وظیفه چې ده که نه دا انتهایی مجرب وظیفه ده او ډیر اوچت شخصیت دا وظیفه ښودلې ده چا ښودلې ده شیخ العرب والعجم حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دی دا وظیفه ښودلې ده دا ډیر اوچت شخصیت دی او غټ عالم تیر شوی دی غټ پیرمو نو دی دا وظیفه ښودلې ده څه وظیفه یې ښودلې ده وایي یا علیم علمني ما لم اکن اعلم یا علیم دا چې ده که نه دا کلمه دا به وایي د ماسخوتن مانځه نه بعد 41 پیرې ووایي او په اوبو باندې به ورشوف کوي او دغه اوبه چې څوک څکي نو د دوی دماغ به ډېر زیات تیز شي حافظه به یې ډېره مضبوطه شي دویمه وظیفه داسې ده چې دا اوس چې د کومه وظیفه دا چې کومه مې درته مخکې وښوله دا خو به صرف د ماسخوتن مانځه نه بعد 41 پیرې ووایي او په اوبو باندې به ورشوف کوي اوبه بس کوي ټیک شوه چې کله دغه اوبه ختمې شي نو بس بیا دوباره دغه ماسخوتن مانځه نه بعد به دغه کلمه 41 پیرې ووایي او په اوبو باندې به ورشوف کوي او دا اوبه به بیا څکوي ټیک شوه ښه دویمه وظیفه دا اوس چې د کوم وظیفه ښیم دا به هر مانځه نه بعد وایي ښه هر مانځه نه بعد به تاسو د سوره طه څلور آیاتونه دي 25 26 27 28 کم آیاتونه دي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا آیاتونه به هر مانځه نه بعد 14 پیرې وایي ټیک شوه په 16 پاره کې سورت طه آی کې دا آیتونه موجود دي 25 26 27 28 صحیح شو دا به 14 پیرې وایي ورسره به 11 پیرې دا آیت کریمه وایي رب زدنی علما آسان آیت دی رب زدنی علما دا به 11 پیرې وایي پرانی آیتونه چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا به 14 پیرې وایي او رب زدنی علما به 11 پیرې وایي چې څنګه دا آیاتونه تاسو ووایي که نه نو په دې لاس کې به ورشوف کوي او لاسونه په دې زړه باندې راکاږئ ورسره په دماغ باندې خیر دی راکاږئ ضروري نه ده چې په دماغ یې راکاږئ او په زړه راکل هم ضروري نه ده خو به صرف ویل ضروري دی ښه 14 پیرې به دا 25 26 27 28 آیاتونه د سورت طه چې دي او دا بل رب زدنی علما دا 11 پیرې دا بس ویل ضروري دی نو د دې په برکت سره بس تاسو دماغ ډېر زیات طاقتور شي حافظه به مو ډېره مضبوطه شي تاسو ته به هره خبره په اسانتیا سره یادېږي انشاءالله خبره به بیا تاسو نه هېرېږي هم نه
او چې کمې خبرې تاسو کړې وي یا کم سبق چې تاسو یاد کړی وي دا زوړ سبق دا به هم تاسو نه هېرېږي نه تر ډېر وخت پورې به انشاءالله ستاسو په حافظه کې دا به انشاءالله برقرار پاتې وي هېرېږي به انشاءالله نه تاسو نه ټیک ته الله رب العزت مو خوشحاله باز ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان